بسم الله الرحمن الرحیم. شاه محمود واقف یم، ستاسې په درنه خدمت کې. د نن ورځې درس مو دی د څلورم سمندري 14مه صفحه عنوان چاه. توجه وکړئ، عبارت ده: چاه آب پاک دارد، بچه ها از چاه آب آوردند، خالده با آب مرچ ها را شست. پدر خالده برای چاه سرپوش ساخت. چاه گویا څاه. چاه آب پاک دارد، کوه پاکی اوبه لري. بچه ها از چاه آب آوردند، هلکانو د کوهي نه اوبه راوړې. خالده با آب مرچ ها را شست. خالدې په اوبو سره مرچکي یا مرچ ووینځل. پدر خالده برای چاه سرپوش ساخت. د خالدې پلار د کوهي لپاره د سر تخته یا سرپوش جوړ کړ. محترمو دوستانو، بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.